د عملي زده کړو لپاره په یادو پروګرامونو کې د طب پوهنځي لپاره د کادري روغتون پرانیسته چې د 9 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د عربي متحده اماراتو مرسته شوي په لوړه کچه بېلابېل طبي ماشینونه شتون لري. د شاملتیا ترڅنګ د کرنې پوهنځي لپاره زراعتي فارم، د ویټرنرۍ عملي زده کړو لپاره حیواني کلینیک، د ژورنالیزم پوهنځي لپاره د ځوان غږ په نوم د راډیو بیا پرانیسته هغه څه و چې د لوړو زده کړو وزارت د تعلیمي معاونیت په مشرۍ تللي پلاوي له لوري یې رسما افتتاح وشوه. په لومړي ځل د خوست پوهنتون د طب پوهنځی کادري روغتون پرانیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه کادري روغتون تاسیسات او طبي آلات د نن 10 کاله مخکې دلته راوړل شوي او تر اوسه پورې د استفادې وړ نه وګرځېدلي. د یاد پوهنتون مشرتابه په وینا ذکر شوي پروژې به د محصلینو د عملي زده کړو په برخه کې خورا مهم رول ولوبوي او په خبره یې په پوهنتون کې ورته نورې هڅې روانې کړي دي. څرنګه چې د نورو هیوادونو ځوانان د زده کړو په پرمختګ کې خپل ولس، خپل نظام، خپل مسؤلینو پوهنځي مهیا کړي دي، پوهنتونونه یې مهیا کړي دي، نو موږ هم الحمدلله ثم الحمدلله نن ورځ د 4 پوهنځیو د عملي زده کړو دپاره افتتاحګانې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت له لوري یاد پلاوي په ورته وخت کې له 113 کسانو څخه د بېلابېلو پوهنځیو لپاره کادري ازموینه هم واخیسته چې بریالي کسان به د رسمي استادانو په حیث په دندو وګمارل شي.